حاجی غالب مجاهد ولسوالی باتیکوت که روز شنبه در یک انفجار زخمی شده بود میگوید که وضعیت صحیش خوب است و این گونه انفجارها و حملات موقف وی را تغییر دادن نمیتواند. خودی الحمدلله بخی خیمه او دښمن ان شاء الله درمان به دښمن نوځي چې دم وجه سم کړ ما کې الله ساچولې دا الله پیدا کړم ان شاء الله د دونه نه یریږو نه ترس خورو که دغه نن مازدیګره پورې دغه کېږم سهار بیرته ولسوالۍ ته ځم هېڅ خبره نشته. وی میگوید از زمانی که از زندان گوانتانامو آزاد شده است زیر چتر نظام افغانستان مبارزه‌اش را علیه مخالفان مسلح آغاز کرده و در این راه 23 عضو خانواده‌اش را نیز از دست داده است. اما با گفته غالب این گونه رویدادها نمیتواند در موقفش تغییری را وارد کند. اوس د دې بم نه عام خدای بچ کړو د دې نه مخکې رامنې ډېر خو بمونه زیات خلاص شو خو علام بچ کېږي علام ساتي سا ما کې دو نه دا اچولې پاکستانیانو غلامانو ما کې نه دا اچولې ما کې الله سا اچولې ده دې قربانۍ ته لکه څرنګه مې چې مخکې قرباني ورکړه تقریبا دوه دېرش کسه قرباني مې ورکړه د هغې نه وروسته مې ورونه راته طالبانو شهیدان کړه خو مونږ ته بیا هم لاس وانه خیست او دریځ هم هماغسې سختېږي په دې بم سره خو نور هم دریځ انشاءالله سخت شو. حاجی غالب مجاهد ولسوالی باتیکوت روز شنبه زمانی که به هدف بازداشت افراد مشکوک روانه منطقه جانیخیل ولسوالی باتیکوت بود ماین جاسازی شده کنار جاده منفجر شده و در این رویداد به شمول خودش قماندان امنیت مدیر امنیت ملی و یک محافظ زخمی شدند.